د مسلکیتوب پر لور دا ځل د ملي دفاع وزارت د مختلفو قطاعاتو او جزو تامونو 26 تنه مجاهدین د مخابري ریاست له مسلکي زده کړو څخه فارغ شول. سلامونه او ستړي مشئ. هیله ده چې خبر تر پای وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د ملي دفاع وزارت مخابري ریاست د پرمختللي شبکې له 15 میاشتني کورس څخه 26 تنه مجاهدین د تخنیکي او مسلکي زده کړو له ترلاسه کولو وروسته نن د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. دغه غونډه کې د ملي دفاع وزارت مخابري رئیس مولوي صلاح الدین خویدم، مسؤلینو او ګڼو مجاهدینو ګډون کړی و. مسؤلینو په خپلو خبرو کې فارغینو ته د مبارکۍ ترڅنګ هغوی وهڅول چې خپل مسؤلیت په سمه توګه ترسره کړي او د اسلامي امارت په چوکاټ کې دا مقام زموږ د ټولو لپاره یو الهي امانت دی او باید په ښه توګه دا امانت ترسره کړو او د خدمت په ترسره کولو کې باید خاص د الله تعالی رضا په پام کې ونیول شي. همداراز فارغانو ژمنه وکړه چې د خپلو مسؤلیتونو د سرته رسولو او د هیواد د پرمختګ لپاره د خپل سر په بیه چمتو دي او په دې برخه کې به له هیڅ ډول هڅو څخه دریغ نه کوي. په پای کې غونډه فارغانو ته د بریلیکونو په ورکولو سره پای ته ورسیده. هیره دې نه وي چې دفاع وزارت په دې وروستیو کې د ځواکونو د لا مسلکیتوب په خاطر روزنیز پروګرامونه ورکشاپونه په لار اچولي دي.